نو د دې له ډېرې مودې نه کم څه خلکو چې محسوسول هغه مسایل، هغه ضرورت، هغه کم څه چې د ژوند دپاره په آیین کې، په قانون کې، په شریعت کې، په انسانیت کې، په هره حواله د انسانانو د ښه ژوند دپاره ټاکل شوي دي، هغې د حصول دپاره د هلې ځلې کمې څه چې روانې وي د هغې د تسلسل دغه یوه کړۍ ده، او دغه کړۍ د نورو په تسلسل باندې درنښت، ارزښت او اهمیت په دې لري چې دا تقریبا د ټولو پښتنو د هر مکتبه فکر، د هر سوچ و فکر والا په دې کې شمولیت لري. خدای دې وکړي چې دا کم څه پرون او دا نن یا سبا کم څه روان دي دا د انسانیت د بلا دپاره، د انسانیت د بقا دپاره او د ښه ژوند دپاره او د پښتنو د روښانه سباوون دپاره یو ښه زیری ثابت شي. دا اوس د قومي جرګې عدالت چې کومه جرګه نو هغې انتظامات دي، تاسو کتی شو بالکل خیمې لګېدلي په دا کې د پښتنو د مختلفو قومونو مشران راغلي دي، د هغوی سره د هغوی کشران راغلي دي. دلته د هر قوم خپله خیمه یعنی خپل تامبو ټینټ دا معلوم دی. وخت په وخت وایي تاسو سره مونږ دغه نوي اپډیټس شریکوو، نو ما سره اوسېږئ. دلته د ګاډیو چې کوم پارکینګونه دي هغو هم کسان معلوم دي، خپل کسان یې ودرولي دي. موټرسایکلو خپل پارکینګ دی، د وړو ګاډیو خپل پارکینګ دی، د غټو ګاډیو خپل پارکینګ دی. دلته د مختلفو علاقو نه مشران را روان دي، کشران را روان دي، ډېر په ګڼ شمېر باندې عوام را روان دي. ټول پښتون قوم دی. الله دې وکړي چې دا غونډه، دا جرګه د ټول پښتون په خیر باندې وي او د ټول پښتون په یووالي باندې وشي چې ټولو پښتنو پکې خیر وي. سلامونه ملګریو، دا وخت موږ بالکل په قومي عدالت کې ولاړ یو چې کومه جرګه کېږي دلته. دا د پښتنو یو ستره جرګه ده چې هغه روانه پرون 11 اکتوبر و، نن 12 اکتوبر دی. تاسو سره دلته موږ دا ټول انتظامات هم ښیو چې کومې سیکورټي ده د دې خپله کوم انتظامات یې کړي، دا کوم بازارونه ورته جوړ شوي دي، کوم خلک دې لره روان دي. و انشاءالله چې د مشر تقریر هم څه نه څه کوشش کوو چې تاسو ته وښیو. نو ډېر د مختلفو سیمو نه، د مختلفو ضلعو نه د پښتنو مشران راغلي دي، یغو کشران راغلي، ځوانان راغلي دي. دلته چې ما په شا باندې تاسو کوم ټینټونه وینو دا غیر چاپیر په دا پنډال کې سجاو شوي دي. دلته د پښتنو د مختلفو علاقو نه او د مختلفو سیمو نه مشران او دغو خپل پنډالونه لګېدلي دي. خپله جرګاوې کېږي، جرګاوې بیا په یو ځای باندې مخکې کسانو ته وړاندې کېږي. نو را سره اوسېږئ، انشاءالله تاسو ته به تر پایې پورې ښیو. راځئ. دا تاسو کتی شو چې بالکل د جمرود د سیمې د نوموړیو صف اول چې کوم شاعران دي، مشران دي، هغه هم دا وخت موجود دي، راغلي دي ماشاءالله. دا دلته یوه لویه د پښتنو چې کومه جرګه ده هغه کېږي. نو ما تاسو ته ویلي وو چې وخت په وخت به درته زه ما سره اوسېږئ، مختلف قسم چې کوم انتظامات دي یا کوم خلک دلته را روان دي، تاثرات یې هم ترېنه اخلو. نو هغه هم راغلي دي هم موجود دي، خپله برخه یې پکې اچولې ده. خوشحال ټولو کتونکو ته، مینوالو ته د دې نن د 2مې ورځې په مناسبت د کم جرګه یا کم څه د پښتنو غونډه چې شروع ده، په دې کې ډېر مسایل چې هغه د انساني حقوقو سره، آئیني حقوقو سره، قامي حقوقو سره او د انسانیت ژوند د تقاضو سره تعلق لري، د هغوی د حصول دپاره د دې سیمې د خلکو، یعنی کومه سیمه کې چې پښتانه په کثرت سره آباد دي، که په کثرت سره نه دي چې د پښتونخوا په شمالي او جنوبي دواړو کې راځي د دې، او یا اوس شمالي خوا هم د زم اضلاع چې دي دا ټولې په یوه هغه کې راځي. نو د دې له ډېرې مودې نه کم څه خلکو چې محسوسول هغه مسایل، هغه ضرورت، هغه کم څه چې د ژوند دپاره په آیین کې، په قانون کې، په شریعت کې، په انسانیت کې، په هره حواله
د انسانانو د ښه ژوند دپاره ټاکل شوي دي، هغې د حصول دپاره د هلې ځلې کومې څه چې روانې وي د هغې د تسلسل دغه یوه کړۍ ده، او دغه کړۍ د نورو په تسلسل باندې درنښت، ارزښت او اهمیت په دې لري چې دا تقریبا د ټولو پښتنو د هر مکتبه فکر، د هر سوچ و فکر والا په دې کې شمولیت لري. خدای دې وکړي چې دا کم څه پرون او دا نن یا سبا کم څه روان دي دا د انسانیت د بلا دپاره، د انسانیت د بقا دپاره او د ښه ژوند دپاره او د پښتنو د روښانه سباوون دپاره یو ښه زیری ثابت شي او یا یو ښه ګام مخکې مزل موږ ته آسان شي. نو دغه هیلې لرو له ټولو ګډونوالو نه، د ټولو مشرانو نه، بالخصوص هغه څوک چې دوی په دې جرګه کې یو اهمیت لري او یو د فیصلې ورته اختیار ورکړل شوی وي یا د کم څه رای اختیار ورته ورکړل شوی د هغو خلکو نه، او هغه خلک چې کم څوک یې اوري ویني راغلي دي ورته د هغوی نه په دې تمه چې د دې زده کړې تسلسل دوی مخکې ونیسي. دا یو مهار دی، یو بهیر دی، دوی پکې دغسې دا تسلسل جاري وساتي او خدای دې وکړي چې دغه مزل را لنډ شي او پښتانه دغه خپل کم څه چې دوی غواړي د هغې یو مقصد ته په ښه طریقه، په اسانه طریقه سره ورسېږي. او څوک چې په دې لاره کې راغلي وو او دلته تکلیف ورته ورسېده یا شهادت ورته ورسېده، د هغوی د خدای درجات بلند کړي، کورنیو ته صبر غواړو او خدای دې د دوی دغه شهادت قبول منظور وګرځوي. دا د دره دمخیلو کیمپ دی. دمخیل نه چې کوم خلک راغلي دي دا د ټانک نه راغلي دي، کیمپ کې ناست دي. دا کیمپ چې کوم دی دا د چارسدې سره تعلق لري، د چارسدې نه راغلي دي دا خلک چې څوک داسې کسان دي چې هغه 15 کسان دي یا 6 کسان دي، نو یو غلی باقاعده خپلې خیمې ورکړي دي، یو په خپلو خیمو کې موجود دي. تاسو دلته د خیمې لیدی شو، تر ډېر لرې حده پورې دا خیمې لګېدلي دي، خلک پکې دي، پښتانه راغلي دي جرګې له، غوږ دي چې جرګه وشي. شمالي وزیرستان کیمپ دی، تاسو کتی شو چې شمالي وزیرستان چې کوم کیمپ دی هغه لګېدلی، مشران راغلي دي. دا چې تاسو وینو تاسو دا د کرک کیمپ دی، کوم چې خټک قبیله ده. وسره کیمپ چې کوم دی دا پېښور دی، پېښور نه کسان چې کوم پښتانه دي مونږ هغه راغلي. دغه د سوات چې کوم کیمپ دی، سوات خلک راغلي، سوات پښتانه راغلي. دا کوم کیمپ چې ته ښکاري دا د کراچۍ نه پښتانه راغلي، دا یغو کیمپ دی. دا وسره چې کوم کیمپ تاسو ته ښکاري دا د بونیر نه راغلي، بونیر پښتانه دي. د مختلفو د پښتنو د قبیلو نه چې کوم خلک دي هغه راغلي دي او دلته یې کیمپونه لګولي دي. دا پینډال دی، غیر چاپېر تاسو ته ښکاري، انتظامیه لګیا ده، هغوی پکې چڼکونه کوي، سټیج تیاریږي، لګیا دی. لږ وخت پس مشر هم راځي، هغه هم تقریر کوي. راسره اوسېږئ، مخکې ته ښه. د لنډي کوتل چې کوم د غزي خلک دي، د ضلع خیبر خلک دي، لنډي کوتل یغو کیمپ لګېدلی. وسره چې کوم د ځوان کوکي خیل کیمپ دی، د جمرود سره تعلق لري، نو هغه هم راغلي دي، دلته ناست دي، موجود دي. دا کیمپ چې کوم دی د باجوړ دی، کوم چې دلته لګېدلی، دغسې بل پکې ژوب نه دی. ژوب کیمپ هم تاسو ګورئ، دا قومي عدالت له راغلي دي، ژوب پښتانه دي. مختلف قسم کیمپونه لګېدلي دي. دلته هر سړی راغلی خپله حاضري یقیني کړې ده. ټوپې هم میلاویږي. څنګه یې جوړ یې؟ ته کوم ځای نه راغلی؟ آفرین ډېر ښه کار دې کړی. نو دلته بازارونه جوړ دي او ډېر مختلف قسم خوراکونه، که هغه تیکې دي، که هغه وریجې دي، که هغه سالنې دي،
هر شی ملاویږي ډېر په ښه طریقه ډېر په بهترین عمل کوي نو ان شاء الله چې سبا به هم راځو او تاسو سره سبا اخیری خبرې هم شریکوو